مولوي صاحب یو چا څخه لمونځونه قضا شوي او یو چا څخه روژې قضا شوي، بیا یې د روژو او د لمونځو قضایي نه راګرځولې او دغه سړی حج ته ولاړ شي، حج یې وکړي، هغه لمونځونه او روژې به الله تعالی ته ور وبخښي که یا؟ اول پوښتنه. دویم پوښتنه دا چې مولوي صاحب دا اوس په دا کلي کې د کوچنیانو په لاسو کې ډوډۍ هغه کوچنیان یې په کوڅو کې وغورځوي، هر کوڅه کې چې ګورې ډوډۍ یې پخوا به لا ما راټولوله، اوس د ټولو خلکو تر وسه وتلې ده، هر ځای پرته خلک یې نشي راټولولی. په دغه هکله که معلومات راکړئ چې مولوي صاحب ډېره مننه. وسلام. خدای راکړي وای وزرونه ما بدل کړل پروازونه د یار په کلي، خدای راکړي وای وزرونه ما بدل کړل پروازونه د یار په کلي. په دې کې شک نشته چې حج مکفر دی لپاره د ګناهونو، لکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. څوک چې حج وکړي خو په هغه حج کې دا فسق او رفث ونه کړي، فحشا او منکرات یا هغه خبرې چې داعي وي الی الجماع هغه ونه کړي، نو دا به د خپل ګناهونو نه داسې پاک راوځي لکه څنګه چې په هغه ورځ کې ماش خپل مور نه پیدا کیږي. په دې کې شک نشته چې حج مکفر دی لپاره د ذنوبو، البته حقوق الله پورې. خو که د چا په ذمه روجې وي، مناسب خبره دا ده چې هغه په خپل ژوند کې ونیسي. که چا باندې قضایي منځونه وي، بهتره خبره ده چې په ژوند کې د هغه قضایي راوړي. حج به مکفر د ذنوب وي، خو دا نه چې زه ګناه کوم حج کې راته معاف کېږي، دا غلطه مفکوره او دا غلط فکر دی. او دویمه ستونزه واقعا شته په هر ځایو کې، دا رزق دی باید د دې احترام وشي، دا نه چې د هغه بې احتیاطي یا بې اعتنایي په شکل باندې په لارو کې یا په یو ځای په بل ځای کې وغورځولی شي.